او دا مالدار نو دوی ته به خاندي را خاندي، که دی د تکبر خبره وکړي، که دی کنځلې وکړي، دی وایي دا د خوش اخلاقي ده، دا وایي د ده څه ده؟ خوش اخلاقي ده. نو چې ستا په مجلس کې دا فرق ونه شي، د دنیا د لاسه فرق نشي، د دین د لاسه راتلی شي که نه؟ لکه اوس ستا مجلس کې علما ناست دي، پرهیزګاره خلک ناست او عام خلک ناست دي، دا به ټول یو شان کې نه، ځکه چې دا فرق الله کړی دی. دا فرق چا کړی دی؟ الله کړی دی. او ستا هم دا فرق د دنیا د لالچ د لاسه نه دی کړی، دا د دین د لالچ د لاسه کړی دی. دا فرق به وي، خو د دنیا د لاسه به دا فرقونه نه کوي. تا سپین ږیری بره کېنولی دی، ولې دا فرق کړی؟ وایي مشر دی. نو مشر خدای خو ما ته هم پته وي مشر دی، خو دا فرق دی ولې کړی دی؟ د الله د رضا دپاره دی کړی.